د کمپنۍ مالک یا ایگزیکټیو ته دا پته نه وي چې ولې د دوی ګاهک د دوی پروډکټس اخلي او د دوی امپلایز ولې دوی سره ملازمت کوي، نو هغوی به څنګه خپل کسټمرز او امپلایز د لانګ ټرم دپاره موټیویټډ ساتي او خپل ځان سره به پیوسته ساتي. او هم د دې وجې نه اکثرې کمپنیانې او ادارې د خپل اکنامک ګروث دپاره د انسپیریشن په ځای د مینیپولیشن سهارا اخلي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. دوکه‌بازي په نسبت د متاثره کولو د یو کاروباري کس نه یا د کمپنۍ د مالک نه دا پوښتنه وکړي شي چې ولې ستاسو د سروسز یا د پروډکټس خلک کسټمر جوړیږي، نو اکثر خلک به دا جواب ورکوي چې زمونږه د فیکټرۍ پروډکټس یا سروسز ډیر زیات معیاري دي، او بعض خلک وایي چې زمونږ د سروسز او د پروډکټس قیمتونه چې کوم دي نو هغه ډیر زیات مناسب دي، او بعض خلک به وایي چې زمونږ د سروسز نه کسټمر ډیر زیات مطمئن دي وغیره وغیره. په اسانو ټکو کې مطلب دا دی چې اکثرو کاروباري خلکو ته دا پته نه وي چې ولې خلک د هغوی کسټمر جوړ شوي دي، او دقه شانتې کله کله هغوی ته دا هم پته نه وي چې ولې د هغوی امپلایز د هغې په فیکټرۍ یا په اداره کې کار کوي. یعنی مطلب دا شو چې د دونه ادارو او د کمپنیانو په نسبت د دوی د کمپنۍ او د ادارې انتخاب د امپلایز ولې کړی دی. لہذا که د کمپنۍ مالک یا ایگزیکټیو ته دا پته نه وي چې ولې د دوی ګاهک د دوی پروډکټس اخلي او د دوی امپلایز ولې دوی سره ملازمت کوي، نو هغوی به څنګه خپل کسټمرز او امپلایز د لانګ ټرم دپاره موټیویټډ ساتي او خپل ځان سره به پیوسته ساتي. او هم د دې وجې نه اکثرې کمپنیانې او ادارې د خپل اکنامک ګروث دپاره د انسپیریشن په ځای د مینیپولیشن سهارا اخلي، ولې چې د انساني رویو او ذهنونو د بدلون او د متاثر کولو دپاره دوه طریقې استعمالیږي، یعنی د مینیپولیشن او د انسپیریشن طریقه. کو تاسو خپل پروډکټس خرڅوئ یا د چا نه مدد پکار دی یا د را روان الیکشن دپاره ووټ پکار دی، نو د انساني نفسیاتو په اعتبار سره هم دا دوه طریقې خلک د خپل ځان اړخ ته راغب کولو دپاره استعمالیږي. او که نفسیاتي اعتبار سره یو کمپنۍ ته دا پته نه وي چې ولې د هغې کسټمر جوړ شوی دی، ځکه خو به بیا هغه د خپل سیل زیاتولو دپاره د مینیپولیشن سهارا اخلي، او دا صفا دوکه او چالبازي ده. اگر چې دا مینیپولیشن یو داسې ټکنیک دی چې فایده ضرور ورکوي مګر د ډیر شارټ ټایم دپاره او د لانګ ټرم کامیابۍ حاصلولو لپاره دا یو ډیره ګرانه سودا ده. د کاروبار نه والا سیاسته پورې انساني رویې د مینیپولیشن په ذریعې سره د متاثر کولو ډیرې طریقې دي. د مثال په توګه باندې ایډورټایزمنټ او قیمتونه کمول او د عامو خلکو په ذهنونو کې یره پیدا کول، یا زړه راښکونکي او جذبات راپاڅونکي پیغامات، او همدغه شانتې انوویشن او جدت یا د نورو کمپنیو سره د مقابلې مثال ورکول. دا د مینیپولیشن هغه ټیکنیکس او هغه ذریعې دي چې نن سبا هر څوک او په هر ځای کې استعمالیږي. د مینیپولیشن په دې طریقو کې لومبۍ طریقه د قیمتونو راغورځول دي. د قیمتونو راغورځول د مینیپولیشن یو ډیره موثره طریقه ده، او د قیمتونو راغورځولو دا لوبه ډیره زیاته انټرسټینګ ده. خو یاد ساتئ د دې پروفیټ ډیر کم وخت دپاره وي، او د قیمتونو راغورځولو همدا لوبه د کمپنۍ دپاره مالي مشکلات پیدا کوي، ولې چې یو کمپني خپل پروډکټس په کم قیمتونو باندې خرڅول شروع کړي، نو څه وخت پس دا خپل پروډکټس او سروسز په ګران قیمت باندې بیا نشي خرڅولی. او تاسو به د دې قسمه مینیپولیشن مشاهده د انشورنس کمپنۍ په صورت کې، د کمپیوټر، د موبایل او د ټیلی کمیونیکیشن د کمپنیو په صورت کې په خپل ژوند کې کتلی وي. خو دا خبره یاد ساتئ چې زما هرګز دا مطلب نه دی چې تاسو د خپل پروډکټس او سروسز قیمتونه اوچت ساتئ، بلکې زما مطلب دا دی چې د دې مینیپولیشن په ذریعې سره تاسو خپل کاروبار لانګ ټرم پروفیټیبل نشئ جوړولی.